له باغ قاضي څخه تر چمن وزیري پورې د سلګونو تجارتي مرکزونو ویجاړېدل. پخوا داسې و چې دلته چا زور نه رسېدو چې دې تا یا مارکیټونه ډنګ کړي وای د سړک داسې تېر کړی وای. د نورو په ویجاړۍ کې او د نورو په خرابۍ کې ستاسې ګټه شته نو نری یو ساحه پاتې شوه، نور لاړو هغه خبره سړک کې وران شو. دا مارکیټ څومره په تخریب کې تللی چې څومره ویجاړېږي. مالکین جریان کې دي ودانۍ دا خښتې مو اخیستې دي بیا به خرڅوو. یو طرف ته ویجاړي روانه ده، تخریب روان دی، او بل خوا تاسې دلته داخل د دې مارکیټونو کې آبادي شروع کړې. د بخښونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه خپل چې روغ او جوړ اوسېږو. نن موږ د باغ قاضي سیمې ته راغلي یو. دلته د ښاروالۍ له لوري ځینې مارکیټونه استملاک شوي وو او دوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید دغه مارکیټونه ویجاړ کړئ تر څو پورې دلته د معیاري سړک د جوړېدو لپاره لاره هواره شي. موږ هم څو ورځې وړاندې دلته راغلي وو چې دلته د استملاک هغه چارې بشپړې شوي وي او خبرداری تازه تذکر ورکول شوی و په همغه وخت کې چې تاسې باید دغه تجارتي مرکزونه ویجاړ کړي تر څو پورې دلته چې کوم مشکلات او ستونزې د سړک له درکه موجودې وي هغه دوی وشي کړی چې هغه له منځه یوسي او یو معیاري سړک جوړولو لپاره لاره هواره شي. که تاسې وګورئ د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سړک د جوړېدلو او همداشان د پلونو د جوړېدلو او د نورو پراختیایي پروژو کار پیل شوی دی او ډېر په چټکۍ باندې روان دی او دغه دی چې د نوي کال په پیلېدو سره دغه کار لا هم چټک شوی دی او انشاءالله چې دغه ډول د بیا رغونې پروژې به نورې هم زیاتېږي. لکه څنګه چې تاسې ګورئ دلته فعلا په دې سیمه کې خپله د دغه مارکیټونو او تجارتي مرکزونو خاوندان خپله لاس په کار شوي دي او دلته د تخریب دغه چارې پیل کړي دي. وګورو د دوی تر څنګ ډېری زموږ هغه هېوادوال چې دلته بیکار وو هغوی هم ورسره په کار شوي دي. یو دا ده چې دغه ورونو ته کار پیدا کېږي او بله دا ده چې د آبادۍ لپاره یو نوی پیل دی او انشاءالله چې موږ هم دا هیله لرو چې دغه لړۍ لا هم چټکه شي او نور هم د کابل په کار کې او همداشان په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته نور هم پراختیا ورکول شي تر څو پورې زموږ په هېواد کې د آبادۍ هغه څرک چې لګېدلی دی نورو هېوادوالو ته هم ورسېږي او ټوله نړۍ په دې باندې وپوهېږي چې اوس افغانستان انشاءالله چې د آبادۍ او ترقۍ پر لور باندې چټک ګامونه اخلي. موږ هم دلته په دې خاطر راغلو تر څو پورې د دغه هېوادوالو سره چې د دوی دغه تجارتي مرکزونه پکې موجود او اوس دغه د چې ویجاړېږي له دوی سره وغږېږو او همداشان له هغو ورونو سره چې دلته په کار باندې بوخت شوي د هغوی خبرې هم راواخلو او تاسو ته یې په انځوریز شکل باندې وړاندې کړو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو موږ د دغه ودانیو څخه یوې ته راننوتلو چې د تخریب شوې ده او کارونه تر ډېره پورې پر مخ باندې تللي دي او څه ویجاړ شوي دي. ګورو چې دلته په داخل کې دوی عملاً ورسره کار هم پیل کړی دی. فکر کوم چې سیخانې تیر کړي دي او فکر کوم چې د ستونونو لپاره کار شروع شوی دی چې له دوی سره به غږېږو چې دوی څنګه
بیا دا کار پیل کړی دی لتی په څه کې السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام. صحت دې کدا کرا خیر. ژوند بخیر تیریږي بس سره. تاسو نوم مبارک ایمانوم امین خان مقبال. امین خان هم نامې زمام څنګه خي جوړې سیادت دی ښه ده. الله بار در خوشاله اوس کارونه څنګه روان دي ولا شکر دی فضل دی خدای دی الحمدلله. څه شي کوي دلته مونږ خو دلته دغه د کلبکارۍ او سمتوي دغه کارونه کوو. یو طرف ته ویجاړی روانه ده تخریب روان دی بل خواته سیل ته داخله دي مارکیټونو کې آبادی شروع کړي ونو ولا خود شی وکړو دلته دغه د خواته دغه تعمیرونه تخریب کیږي او دیوالونه او پایګانې نه ورته جوړیږي هغه خواته چې دغه تعمیر نور ونیسي مقصد دغه کار مونږ نیولای چې ورته جوړی کو خیر. یعنی مقصد دا ده چې که یو خوا تخریب شي بل ته زیان نه رسیږي د دې په خاطر او هم دې په خاطر دغه پای او شاغه ورته جوړو نوې پایږي نوې پایږي او کله به ورته کو سمتوي کیږي بیا د کنکریټ نه ډکیږي هم دغه په خاطر چې دې خواته دغه تنورانی کی هغه خواته دغه ونی سي دغه په خاطر ګټور وي وو ان شاء الله په لازم په دې چې پاس په دې رنګانو کې بنديږي هغه خواته تعمیر نیسي یعنی محکم کار کوي دا سبب مشکل پیدا نه وو ان شاء الله توکل په خدای خپل واسه پورې محکم کار کوي. دا مارکیټ څومره په تخریب کې تل شي څومره ویجاړیږي نو دا تقریبا 8 متره شاوخوا ویجاړیږي د سړک کې راغلی دی خواته نور هغې خواته ډېر کم پاتې کېږي خو بیا هم هغه کوم چې پاتې کېږي هغې ته موږ دغه نوې پایګانې او دغه شیونه جوړوو. ما یو ورځ خپله په خواله رسنیو کې یو انځور مې تر سترګو شو ډېر یو ډېر نری غوندې دیوال پورته شوی په هغې کې بیا یو څه پورته دې ته عرض ورکول شوی او په هغې باندې یو دانه یو څو اطاقونه جوړ شوي بیا پرې لیکل شوي چې د کرایه لپاره دا خو همغسې مسله نه دا خو ډېر قوي او مضبوط راغلی لاندې فونډیشن لري سیخ شوی ده واسپنه کارېدلې ده او بیا 15 سانتي دیوالونه جګ شوي دي پایې 50 په 15 کې ورکړي نه په ګوري دغه تقریبا 3 مترو کې وا پیا دا ډېر مضبوط کار راغلی کوم ضرر پاتې کېږي دا مارکیټ وو لږ بهي کم پاتې کېږي هلته ګوري 1 متر تقریبا پورته 15 متره 4 متره دغه ساحه نری یو ساحه پاتې شو نور لاړو هغه خبره سړک کې وران شو. خبر لري د مالک ته د دې وز ورکول شوی د پیسې ورکول شوي دي ولا نه هم خبر زه خو یو کاریګر یم دلته دغه د کلب او سمتوي دغه کارونه مونږ کوو نو په دې ماته معلومات نشته چې کوم هغې ورکړې ده او که نه دا نو د ښار منځ ده که چېرته 1 متر 2 متره ځای هم پاتې شي هم ته نه هېوادوال د کاروبار لپاره ګټه اخیستی شي ډېر قیمتي ځایونه دي دا بله دا خبره ده چې دا سړک چې غټ شي او دوی وروسته د چا خبره چې مین روډ شي نو بالکل نو هغې نه وروسته دا ځای نور هم قیمت یې لوړېږي او خامخ بالکل ستاسې په نظر باندې اوس چې کوم کارونه په کابل کې روان دي په نورو ولایتونو کې چې موږ ګورو د هېواد هلته هم ډېر سترې پروژې شروع دي د کوشتېپې کانال د نور هم ډېر زیاتې پروژې دي چې شاید نوم اخیستلې زیات وخت ونیسي په تېره په کابل کې چې موږ ګورو د هوایي پلونو پروژې روان د سړک سازۍ پروژې روان ستاسې په نظر باندې دغه پروژې عملي کېدل څومره ګټور دي په اوس وخت کې ډېر ګټور دي ولې وطن آبادي ده وطن چې جوړ شي او خوند کوي او خلک ورته زړه ښه کوي دا خو د وطن آبادي ده ډېر خوند به وکړي ډېر ښکلی به وبرېښي نو دا چې موږ د خپله ته نه خوښ یو د آبادیونه ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله مو آباد لره ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ خدای تعالی مو په کار کې برکت واچوه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو زموږ ځینې ورونه لکه وړاندې چې هم ما هم یادونه وکړله ځینې تخریب کوي او ځینې هم بیا د ستونونه جوړوي او پایې جوړوي او سیخان لګوي او تر څو پورې دغه ودانۍ چې یو برخه تخریبیږي بلې برخه ته زیان نه رسیږي او دوی وکولی شي چې په مناسب وخت کې د هغوی مخه ونیسي تر څو پورې نوره ودانۍ هم ویجاړه نه شي. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا تقریبا 4 پوړیزه ودانۍ ده او لاندې زیرزمیني هم لري
څنګه چې ګورې ټول هیوادوال په خپلو کارونو باندې مصروف دي دوی هم دیوالونه راغورځولي دي او اوس خښتې سره جدا کوي او همداشان هغه مواد چې هغه نور له کاره لوېدلي دي او ګټه ترې ناست هغه جدا کوي او له کومو چې ګټه اخیستل کېږي په هغې باندې لګیا دي او دوی تخریب کوي له دغه هیوادوالو سره به هم خبرې اترې کوو او د دې تخریب په اړه باندې به ورسره غږېږو السلام علیکم خیر بخیر جوړ زه ښه ده کراري ده شکر ده ژوند مو په خیر تېرېږي کراري ده ستاسې نوم مبارک عبدالرحیم عبدالرحیم دلته څنګه راغلی زه دلته چوکیدار یم چوکیدار یې نو بیا د دې تخریب په اړه باندې کامل معلومات لري بس دا تخریب روان ده نو تخریبي دي یو 7 متره 6 متره په نقشه کې راغلی و بس کار روان ده دغه تر دې پورې و نور بس تخریب خلاص ده نور چې نه دي پاتې دا څه وخت استملاک شو او څه وخت تاسو ته وویل شو چې دغه کار تاسې تخریب ترسره کوئ یو د پروژه کې ویل چې دا به مقصد مونږ ته اول راکړو چې دا به ړنګېږي پروژه کې بیا وشروجي 15م اسپلاټر راغلل د دروازې مروازې خطا کړي کار شروع شو تقریبا اندازه خو به معلومه شوي چې دومره اندازه دا ړنګېږي او دلته خو به خطونه چې د ښاروالۍ له لوري وهل کېږي او بیا اندازه معلومیږي هغه ټول ترسره شوي اندازه یې معلومه شوې ده 7 متره 6 متره د ټول مارکیټونه 15 متره دومره اندازه یې معلومه ده دومره ړنګ شو او مالکین جریان کې دي ودانۍ او مالکین په جریان کې دي دا څومره وخت پخوانۍ ودانۍ د ستاسې په نظر باندې تاسې دلته چوکیدار یاستې حداقل له مشرانو سره به غږېدلي یاستې چې څومره وخت کېږي دا دلته جوړه شوې وه دا ودانۍ دا تقریبا 18 کاله کېږي دا ودانۍ جوړه شوې ده 18 کاله څه شی پکې ترسره کېدل دلته مارکیټونه او کورونه او دا ستوګنې لپاره دلته اکثره دا تجارتي مارکیټ ده دلته لاندې دوکانونه وو وړه غوړي برا دغه سامان دغه کاروبار کې د دوکانونه پکې وو بره وتاکونه ورکې وو د دې تخریب اصلي مقصد څه شی دی چې د ښاروالۍ ولې دغه ځایونه تخریب کړي یا دغه ځای استملاک کړ دا بس د سړک په باره کې د سړک هغه د نظر سړک و چې سړک مثال یاره تنګ ده سړک آزاد شي او مریض وي یا مثال بل شي مشکل و سړکونه تنګ و دې په خاطر دا کار وکړ رښتیا هم دا ساحه د ښار منځ دی او ډېره زیاته ګڼه ګوڼه دلته پخوا موجوده اوس هم چې ګورو اوس هم ګڼه ګوڼه ډېره شته موجوده ده ډېره ګڼه ګوڼه او انشاءالله چې د سړکونه پراخ شي دغه ستونزې حلېږي نو بېشکه خامخا ځکه چې سړک ډېر غټ شو مخکې 10 متره و نو اوس 7 متره دې خواته لاړ 7 متره هغې خواته اوس سړک ډېر ستر شو واقعیت هم دغه آبادي چې په اوس وخت ترسره کېږي او دغه نقشې چې پیاده کېږي په تېر کې موږ نه ولیدلي او اوس له نیکه مرغه چې دغه موضوع ته د ښاروالۍ هم فکر شوی دی او د دولت هم فکر شوی دی چې دغه موضوعات له خیره حل شي یو څو ته به زیان رسېږي خو بیا هم زیان هم ده خو بیا ګټه هم ده د ولس ګټه ده پخوا داسې و چې دلته چا زور نه رسېدو چې دې تا یا مارکیټونه ډنګ کړي وای د سړک داسې تېر کړی وای و چې دا بس دغه دولت سره نه ویلی کېږي دا دولت چې څه ووایي هغه به کوي او دا بد کار نه ده ښه کار ده ټول خلک دې ناراضي دي دې کار ستا په نظر باندې تېر جمهوریت کې تا ورته یادونه هم وکړله ځینې وختونه دغسې موضوعات چې راپېښ کېدل بیا نو ډېرې لویې ستونزې هم پیدا کېدلې ډېرې لویې ستونزې پیدا کېدې اوس خو الحمدلله مشکل نشته بس دغه دا راغلل ویل چې مثال دا مارکیټ به دومره ځي هېچا هم په دې کې څه ونه ویل چې اول یا کوم دلیل منطق کې ونه ویل نقشه راغله مارکیټونه ړنګ کړه سړک به جوړ شي ستا په نظر باندې څومره ضروري ده چې په اوس وختو کې هیوادوال له ښاروالۍ سره او له دولت سره همکار واوسېږي په دغسې مواردو کې چې د هیواد د آبادۍ هغه زیری پکې لیدل کېږي یا څرک پکې لیدل کېږي ولا نو ډېره ضروري ده ډېره ضروري ده باید موږ ورسره ودرېږو ملاتړ یې وکړو وروستیو کې دی یو کوچنی پیغام اورم هیوادوالو ته به څه پیغام ولري په دې بابت کې چې د هیواد په آبادۍ کې او د هیواد په ښېرازۍ کې چې دغه ډول قدم اخیستل کېږي دغه ډول ګامونه اخیستل باید دوی ورسره ودرېږي دولت سره د دولت ملاتړ وکړي دا زما پیغام دی ډېره زیاته مننه الله دې آباد لره ډېره زیاته مننه الله دې آباد لره خوشحاله اوسئ بیا هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسو ګورئ یو دوه ورونه لګیا دي دلته کار کوي السلام علیکم کاکا وعلیکم بخیر علیکم خیر اوسې څنګه یې ښه کاکا جوړ په صحت دې ښه ده الله فضل ژوند دې په خیر تېرېږي شکر فضل څنګه شی دې شروع کړي دي دغه خلک پاکو دا ساختمان روان شوی دغه بیرته جوړو نه خیر خښتې جدا کوئ او دا بیا تاسې خرڅوئ که نه تاسې د کارګر په حیث باندې د کار کوئ نه کارګر په دا د مارکیټ والا دي مارکیټ والا دا خښتې بیا بیرته خرڅولی شي
نه لګي خپل هغه کې مارکیټ کې ورته لګي نه خاصه ها دوباره تن استفاده کیږي او بیا خدای نو خدای یو څه ګټه اخیستل کیږي کار نه دی او ولنه او دغه سیمټ دینه خو نور ګټه نه اخیستل کیږي نه دا وړي په چې برای مړای کې اچي څو نفر اوس فعلا دلته مصروف یاستئ په دې تخریب کې په دغه د خښتو پاکولو باندې خښتو پاکولو باندې خو درې نفر خو نور خوازې تړي څوک دلته ساختماني کارونه نور کې بلستر کې اعلان دي تعمیراتي کار روان دی تاکاو کې یعنی له مخې بیرته جوړیږي و له خیره خدای دې وکړي چې بیرته جوړ شي او دغه هیوادوال ته نه ګټه هم واخلي زر در زر دا سړک کار هم شروع شي نو او شروع کېږي دا ورته ویلي تاسو خپل کارونه خلاص کړئ بیا به سړک شروع کېږي هغه نه خواست ډېره مننه کاکا خوشحاله اوس الله دې آباد لره کار کې دې خدای تعالی برکت واچوه درنو لیدونکو که په ظاهره باندې وګورو دا ویجاړې دي او د یو ودانۍ یا د تجارتي مارکیټ د تخریب یا د ویجاړولو کار جریان لري خو په اصل کې دا د هیواد د آبادۍ لپاره یو نوی سړک دی او ان شاء الله چې د هیواد په ښېرازۍ او پرمختګ کې به یو له مهمو ګامونو څخه چې په اوس وختو کې د کابل په ښار کې جریان لري ځینې هیوادوال چې بیکار او کار هلته پیدا کېږي ورته هغه سیمې چې د تګ راتګ لپاره مناسب نه وي هغه د تګ راتګ لپاره او د موټرو د رسو آمد لپاره جوړیږي او په معیاري شکل باندې جوړیږي او یو معیاري بڼه ورته ورکول کېږي او له بلې خوا بیرته د دغه ودانیو د رغولو چارې هم جریان لري تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دلته باغ قاضي کې ولاړ یو د ښاروالي له لوري دغه خلکو ته ویل شوي چې دغه خپلې ودانۍ چې دلته جوړې کړي دي دغه ویجاړې کړي تر څو پورې د سړک جوړولو لپاره کار شروع شي او انشاءالله چې دلته هم د سړک د پراخولو چارې پیل شي دلته زما په څنګ کې یو څو هیوادوال ولاړ دي له دوی سره به په دې رابطه باندې او په دې اړه باندې خبرې کوو السلام علیکم بس برادر خوب است صحتتان خوب است خیر هستید نامتان قنداقا باشنده این محل هستین باشنده نوعه 16 ده خدایداد قلعه زمان خان خب قلعه زمان خان در اینجا به چه خاطر آمده در اینجا اینمی خاکای زیرک میبریم بر یک نفر در جمرات خان خب اونجا برای کسی دیگه میبرین بر کسی دیگه اینجا میخرین یا نه این آدم 400 روپیه میته از اینجا وریده میبریم برای از اون نفر انتقال میکنیم از یا میخرین یا سرتان این خود از این پیسه میته خب یا براتون پیسه میته شما بازی را میبرین سر کسی دیگه میفروشین پیش در یکی دیگه اون انتقال میکنیم بس کرایتان چطور میشه فقط همین کارو میکنین اونمو اصلا 400 روپیه است چقدر وقت میشه که همین کار شروع شده همین کار تقریبا یک ماه البته میشه یک ماه میشه یک ماه به نظرت تا چقدر دکانا تعداد چقدر دکانا شاید تخریب خواهد شد والا ما نو اومدیم ما نو اومدیم ما نفر ما را آورده حسابی کرایه دیگه اونقدر معلومات دقیق هم نداریم دیگه فقط شما اینجا میایین خاکبرداری میکنین از اینجا میبرین فقط اون خاکبرداری میکنیم یعنی دیگه هم دیگه فایده شما هست یکم که فایده خواست دیگه سرک کلان میشه دیگه زیان کم میشه نمی بیادر دیگه یکی خب فایده معنوی است یکی مادی است در اینجا که تخریب هم میشه خانه کسی دیگه خراب میشه شما فایده دارین دیگه خواه دیگه بیادر مردم میایر خواه خشت گل از ما نمیخره یکی کی جان پاک میشه دیگه سوتره میشه شما هم دیگه ایکو بیکو بردی کو دا فایده کلی مردم افغانستان از دیگه یکی اگه بگوییم
ای به حساب تخریب دیگه نمیاد به حساب آبادی میاد. آی به حساب آبادیت چقدر سرک جور شده خوب است. برای ما شما موترها زیاد است دیگه، سرک ما شما کم است. بسیار خوب بسیار خوب. چی گفتنی دیگه داری؟ گفتنی دیگه نداریم دیگه. زنده باش. بخیر باش. زنده باشی. درنو هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو ګورئ کار ډېر منظم روان دی. دغه ودانیو خاوندان چې دي یا مالکین چې دي یا دغه مارکیټونو مالکین چې دي خپله لګیا دي، کارګري هم دلته د کار لپاره راوستي تر څو پورې د دوی دغه د تخریب چارې په منظم شکل باندې ترسره شي. ځینې د سیخونو د راویستلو چارې پر مخ باندې وړي او ځینې بیا د خاورې د وړلو او د خاکوردارۍ کار ترسره کوي تر څو پورې دلته هم دغه مخروبه مواد چې دي یا دغه خښتې او سیمټ چې کوم میده کېږي دلته په ساحه کې پاتې نه شي او دلته هم هیوادوالو ته ستونزې پیدا نه کړي او هم د دوی د کار مخه ونه نیسي. موږ هم ورځو له نورو هیوادوالو سره چې دلته یې مارکیټونه په نقشه کې راغلي دي د هغوی سره هم خبرې اترې لري. تاسو تصاویر ګورئ درسره. لکه څنګه چې ګورئ درنو لیدونکو دغه سلسله له باغ قاضي نه پیل شوې ده او تر چمن حضوري پورې به دا لړۍ دوام لري د تخریب او لکه څنګه چې تاسو ګورئ عملاً کار هم پیل شوی دی. په وړاندې ځای کې تقریبا 15 پوړیزه شپږ پوړیزه ودانۍ هم په دې نقشه کې راغلي دي او تقریبا ویجاړې شوي دي او دغه سیمه چې تاسو ګورئ دا 4 پوړیزه ودانۍ ده چې یوه راسته په بشپړ ډول په نقشه کې راغلې ده. د دې مخامخ په بل اړخ کې د دې سړک هم د تخریب چارې روانې دي او عملاً کار پیل شوی دی. زموږ دغلته یو څو هیوادوال ناستې له دوی سره به خبرې کوو چې فکر کوم چې ستړي شوي دوی هم دي او کار یې کړی دی په خاورو باندې ککړ پکړ دي. له دوی سره به یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې بخیر یې صحت دې ښه ده ژوند دې په خیر تېرېږي کراري خو ده. دغلته راسه وروره ته هم دغلته راسه چې نږدې سو سره. نوم دې څه شی دی؟ فهیم. فهیم. دلته څنګه راغلی یاست څه شي باندې مصروف یاست؟ دلته دا کور کوو دا خښتې مو اخیستې دي کور کې کوو. خښتې مو اخیستې دي؟ هو. تاسو جلا کوئ کار کوئ کارګر په حیث که نه دغه خښتې تاسو دلته صافې شي بیا تاسو ته درکول کېږي تاسو په بیه باندې اخلئ؟ او دا خښتې مو اخیستې دي بیا به خرڅوو. ښه. هو. ګټه شته پکې څه شی؟ هو ښه ده ګزاره کوي. څو ورځې کېږي دلته مصروف یاستئ؟ دا د ودانه ورځې کېږي. څو ورځې؟ 9 ورځې. 9 ورځې. هو. څنګه کارونه هم څنګه روان دي؟ ښه دي والا ښه ده ښه کېږي. څنګه د مارکیټ خاوند څنګه دی خفه خو به نه ډېر؟ خفه خامخا به خفه وي خفه دی. څه وخت دلته استملاک شوی خبر لري؟ دلته د سړی دغه ځای چې د ښاروالۍ له لوري په نښه شوی چې دومره شی به ورانېږي دا څه وخت ترسره شوی تاسو خبر لري دی نه؟ نه والا دی نه یې تاسو یوازې همدې مارکیټ کې خښتې اخیستې؟ هو همدا مارکیټ ما اخیستی اکوساره پورې. څو منزله ده دا؟ دا 15 منزله. حساب دې ورته کړی چې څومره خښته به جوړه کړي؟ هغه 10,000 خښته وتلې ده نوره دا پاتې ده نوره به څومره وکړي. 10,000 دا بیا همدلته کوټه کې که نه دي ځای نه وړي؟ نه وړي ډایرکټ یې بهروي خرڅه کړې مو. څه شی پکې پاتې شو درته؟ او ښه ده هو چې پاتې شو. د نورو په ویجاړۍ کې او د نورو په خرابۍ کې ستاسې ګټه شته نو خدای دې وکړي چې زموږ هېواد کې آبادي زیاته شي او موږ هم په همدې هیله یو چې آبادي د سړک جوړېږي سړک جوړوي. دې ته بیا سړی د ویجاړۍ په سترګه ونه تخریب په سترګه بیا بالکل همداسې ده. ته څنګه یې وروره ښه جوړ لاس ته راکړه کراري خدا ستاسې مبارک نوم؟ ما صدراعظم. صدراعظم؟ لکه ته خو صدراعظم وختلې که نه یاره؟ والله ژوند څنګه تېرېږي؟ والله ژوند د لګیا یې پوه مزدوري د لاس مزدوري د کوي. ته د لاس مزدوري کې؟ او د لاس ته خو له ده سره په شریک نه یې په دې تجارت کې؟ نه تجارت کې نه وي لاس روزانه مزدوري مې ورسره کوله. روزانه مزدوري څو روپۍ درکوي؟ 300 روپۍ درکوي. 300 روپۍ. غرمې ډوډۍ دې هم په همدې ده؟ غرمې ډوډۍ هم په همدغې ده. څه شی کېږي که نه خوشحاله یې؟ والله ته خوشحاله وي پوه شوې بیګا پورې د مستر ورځې کې بیګا پورې پلپونه وایا
د بس الله تعالی دې د ټولو ستونزې حل امين 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 څو ملګري کار کوي دلته دلته انا نفر یو ته نفر ټول لاندې سره کار کوي ټول اند سره کار کوو دا نو ستاسې د کار صاحب دی او شریکان درې نفر ورکې دي نور د مزدوران کار وسه اندام کار ساده ده ته ټیکادار یې نه ټیکادار وران دا ټیکادار دی حالات باندې دا دواړه ټیکاداران دي مون کار مون مزدوري داسې مزدوري کوي هغه وخت ویل چې دا کار باندې ولې موږ اخلو خرڅو نه کار دا واخیسته ده خو مې یو سره یو کلیوال مې دي کلیوال دي ملګري یاستې داسې وایي ملګري مې دي دا ډېره ښه ده چې تاسې یو ځای راغلي یاست چې دلته په کار باندې مصروف یې او دغه ده چې له خیره سره یو مړی حلاله روزي هم پیدا کېږي په هر حالت به د انسان شکر وباسي شکر ډېره مننه خوشحاله اوسې الله دې خوشحال لره تا نه هم ډېره مننه درنو لیدونکو دا هم زموږ هغه ورونه دي ستړی مه شه وروره ستړی مه شه کراري ده ژوند دې په خیر تېرېږي څنګه دې بولاني راخیستې دي ولا دا مزران ده مې راخیستې مزران مې رانیو له کاره ثواب ګټې هو ثواب ډېره تا دلته دا کار چې دې نیولی ټیکه دې نیولې دا څنګه امریکا خخته مې خستې ده مدې دواړه څنګه دی کار هم بیا څنګه دی روان دی بس روان ده بس پته نه لګېږي بس مش دا مې رابانه د دې تخریب په اړه باندې څه نظر لري د ودانۍ تقریبا 4 منزله یو هېواد دغه د ودانۍ ده او دغه د تخریبېږي په دې اړه باندې تا نظر څه دی ولا دا نه ده ګورې 15 منزله ور راخسته مې وو او دغه اوس 3 منزله مې ډنګ کړې 2 پاتې ده خیر ډېره مننه الله دې آباد لره الله په کار کې برکت واچوه ډېره مننه خوشحاله څه چېرته راواخلو الله دې عزت وکړي خیر اوسي درنو هېوادوالو دا زموږ هغه ورونه دي چې دلته د تخریب په دې ساحه کې یا د ویجاړۍ په دغه ساحه کې مصروف دي او کار کوي ځینې د خښتو پاکولو او ځینې هم دغه د مخروبه موادو یا د دغه فرسوده موادو د انتقال لپاره کار کوي او سهار تر ماښامه پورې لګي تر څو پورې دغه کارونه زر خلاص شي او ځینې هم بیا دغه خښتې اخلي چې دوباره ترېنه استفاده وشي او په ودانیو کې بیا هم د دوی څخه ګټه واخیستل شي درنو لیدونکو موږ د دغې ساحې له مختلفو خلکو سره د مارکیټونو د خاوندانو سره خبرې اترې درلودلې او له دوی سره مفصل په دې اړه باندې موږ وغږېدلو چې دا څه وخت شروع شوی دی او د تخریب او څه وخت به له خیره سره پای ته رسېږي او د دې تخریب اصلي لامل څه و په دې ټولو موضوعاتو باندې وغږېدلو همداشان له کاریګرو سره مو هم خبرې اترې درلودلې په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو چې دلته د تخریب په اړه باندې مو جوړه کړې وه ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي تر بلې هغې چې ځان حقاني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو بل شه